قدرمنو لیدونکو او خوږو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول روغ رمټ او د صحت په جامو پټ وي او خوشحاله شیبې مو پیل کړي وي. بیا هم زه سید حمید الله عصمت ستاسو چوپړ کې یم او غواړم چې د نهم ټولګي فزیک لسم درس ستاسو سره یو ځای پر مخ بوځم. په تیر درس کې تاسو د برېښنا په تعریف باندې پوه شوئ او د برېښنا په اړه چې کوم شی ضرور وي په هغې درس کې وویل شول. خدای دې وکړي چې د هغې څخه مو ګټه اخیستې وي او هغه کورنۍ دنده چې تاسو ته سپارل شوې وه چې د یو ګروپ د بیټرۍ سره وصل کول او د هغو روښانه کول هغه مو فعالیت مو ترسره کړی وي. په دې هیله چې د درس تر پایه پورې زما سره مل واوسئ او هغه څه چې زه یې ترسره کوم تر څو د هغې نه تاسو پوره ګټه واخلئ. پاتې نیم مخکې تر دې نه چې زموږ د درس موضوع ده د برېښنا د جریان اندازه کول، څه سمبولونه په برق په فیزیک کې شتون لري یا د برېښنا په فیزیک کې چې کارول کیږي هغه باید ستاسو سره شریک کړم چې کوم سمبولونه او کوم شی ضرور دي هغه باید تاسو وپیژنئ. دغه درس کې چې د برېښنا د جریان اندازه کول دي ستاسو د کتاب په 38مه پاڼه کې راغلي دي. له دې نه مخکې باید په هغه سمبولونو باندې چې هغه په د برېښنا په فیزیک کې کارول کیږي له هغې څخه تاسو باید پوه شئ او ګټه ترېنه واخلئ. لومړی داسې یو سمبول که چېرته تاسو وینئ دا د دې ښکارندوی دی چې یعنې د هادي دی یا لیږدونکی د برېښنا دی، دوی ته د برېښنا مزی ویلی شي. دوهم که چېرته موږ داسې یوه علامه وینو دې ته څه ویلی شي د برېښنایي مقاومت چې په آر په توري سره ښودل کیږي ریزیستنس یا برېښنایي مقاومت په نامه باندې یادیږي. او همدارنګه که چېرته موږ داسې یو علامه وینو دې ته د برېښنا سرچینه ویلی شي یا د برېښنا زیرمه ده. دا سیم شو یا لیږدونکی د برق شو او دا دې ته چې مصرف کوونکی یا مقاومت ورته ویلی شي، مقاومت برېښنایي مقاومت. او دا چې منبع یا سرچینه ده او همدارنګه کولی شو چې موږ سویچ یا کلید قطع وصل چې په تیر درس کې تاسو سره کار وشو که چېرته موږ داسې یو علامه وینو دغه سمبول چې دی د سویچ دی، سویچ د قطع وصل. نو له دې څخه وروسته د کار د اسانتیا لپاره ممکن چې په فیزیک کې بعضې د اوس ګروپ نه رسموو په دوره کې د هغې په ځای باندې دا علامه ښیو. سیم که موږ رسموو چې د لیږدونکی سیم یا مزی د هغې په ځای باندې دا چې راغلی تاسو باید پرې پوه شئ چې دا سیم دی. او همدارنګه دا د برېښنا زیرمه ده یا د برېښنا سرچینه ده. او داسې علامه مو چې لیدله هغه څنګه دی سویچ ورته ویلی شي. په دې باندې باید تاسو پوه شئ. او له دې څخه وروسته یو فعالیت چې د کتاب په 38مه پاڼه کې راغلی هغه به ستاسو دنده وي چې څنګه کولی شئ تاسو درس وصل کړئ او یو برېښنایي دوره تشکیل شي. دا به ستاسو کورنۍ دنده وي چې انشاءالله تر راتلونکو درسونو پورې دا کار کوئ. تاسو به په خپل کتابچو کې دا سمبولونه لیکئ د کتاب د فعالیت څخه په ګټې اخیستنې سره او هغه به نښلوئ تر څو چې یوه دوره تشکیل شي. اوس راځو د دې لپاره چې دغه سمبولونو باندې ښه پوه شو. یوه ساده برېښنایي دوره غواړم چې رسم کړم چې په د برق په فیزیک کې څنګه یوه دوره موږ کولی شو چې رسم کړو دغو سمبولو څخه په ګټې اخیستنې سره. دا هم ستاسو په کتابونو کې شته ده که چېرته موږ یوه منبع ولرو
یعنی یو شی چې پکې کم دی هغه دلته د کلید د قطع وصل ده چې هغه باید دلته څنګه شي، هغه ځای په ځای شي. کلید د قطع وصل په دې کې نه لیدل کېږي، هغه سمبول چې پس وروسته له دې نه که موږ داسې یوه دوره وینو په دې باندې پوهېږو چې دغه مستقیم هغه څنګه دي، دا لیږدونکي مزي دي، یعنې دا تاسو وینئ، او دا آر یا مقاومت دی او دا منبع ده د برېښنایي منبع ده او دغه هم څنګه دي د قطع وصل سویچ دی. پس په برق کې دغه شیان مهم دي چې تاسو باید په یاد ولرئ. راځو د برېښنا د جریان اندازه کولو ته چې په یوه برېښنایي دوره کې د برېښنا جریان څنګه اندازه کیږي. لکه څنګه چې د جاري اوبو اندازه لیتر په ثانیه سره اندازه کیږي، په همدې توګه د برېښنا جریان د برېښنایي چارج اندازه په یوه ثانیه کې په نظر کې نیول شوې ده. ځکه چې د الکترونو چارج ډیر لږ دی، نو د الکترونو یوې زیاتې اندازې ته اړتیا ده تر څو وکولای شي یوه برېښنایي دوره یا جریان وښیي. د برېښنا د جریان د اندازه کولو واحد امپیر دی او امپیر په د ای په توري سره ښودل کیږي. هغه آله چې د برېښنا د جریان اندازه په هغې سره ټاکل کیږي عبارت د امپیر څخه ده. امپیر د ای په توري سره ښودل کیږي او په یوه برېښنایي دوره کې که موږ غواړو چې وښیو امپیر په دې ډول باندې په یوه برېښنایي دوره کې دا کارول کیږي. د امپیر نښه یا سمبول په دغه ډول څه دی. ښه، اوس راځو چې باید امپیر تعریف کړو. امپیر څه ته ویلی شي؟ د برېښنا د جریان د اندازه کولو واحد چې امپیر دی هغه راځو چې تعریف یې کړو. غواړم چې تعریف یې کړم. هر کله چې د یو جسم د پرې شوې سطحې څخه په یوه ثانیه کې 1 کولم چارج تیر شي، د برېښنا جریان 1 امپیر دی. یعنی 1 امپیر مساوي کیږي 1 کولم چارج پر یوه ثانیه کې. یعنی د دې څخه داسې ویلی شو چې 1 کولم چارج کله چې د هادي د مقطع څخه په یوه ثانیه کې تیر شي، دغه مقدار ته څه ویلی شي؟ 1 امپیر جریان ویلی شي. پس راځو کولم غواړو چې معرفي کړو. کولم څه دی؟ 1 کولم مساوي کیږي دلته یول سره لیکل کیږي، بخښنې سره کولم 6.25 ضرب د 10 په توان د 18 الکترون سره. یعنی دومره الکترونونه عبارت له 1 کولم څخه دي. پس دا په لوړو کتابونو کې انشاءالله تاسو بیا په پوره دقت او پوره وضاحت سره لولئ انشاءالله. که چیرته مونږ دغه چارج کولم په کیو وښیو، دا په کیو وښیو، کیو په توري سره، او وخت په ثانیو وښیو، سیکنډ سره وښیو، نو په بخښنې سره سیکنډ یې واحد دی، په ټي سره یې وښیو، وخت په ټي سره ښیو د ټي په توري سره. پس 1 امپیر مساوي کیږي کیو پر ټي چې دا خپله د څه شی دی؟ د برق 1 امپیر راته ښیي. امپیر مساوي کیږي کولم یې پر ثانیه. کولی شو ثانیه په ټي وښیو یا خپله سیکنډ وښیو، دواړه هم څنګه دي؟ د وخت د ښودلو سمبول دی. ښه، په بل یو فرعي عنوان د ستاسو په درس کې هغه د امپیر معرفي کول دي. امپیر تاسو پوهیږئ چې د یو شخص نوم دی او دا یو فرانسوی دی. د فرانسې په د لیون ښار کې منځته راغلی دی، هلته تولد شوی دی. عمر یې تقریبا 61 کلن دی. د امپیر اندري ماري امپیر دا په کوم کلي کې، په کومه قریه کې چې دی تولد شوی دی؟
په هغې قریه کې ښوونځي شتون نه درلود په هغې وخت کې. ده په خپله مطالعه شروع کړه او حتی د خپلې مطالعې په پایله کې دې پایلې ته ورسېد چې دی په د مغو پوهنتون کې د مغو ښار په پوهنتون کې دی د استاد په توګه باندې ومنل شو. یعنې د دې څخه دا څرګندېږي که څوک زحمت وباسي، خپله مطالعه جاري وساتي او هغه پوښتنې چې ده ته د مطالعې په اړوند پیدا کړي هغه د داسې کسانو سره شریک کړي چې هغه د علم څښتنان دي، نو کولی شي چې یو څوک ښې مثبتې پایلې ترلاسه کړي او لوړ مقام ته ورسي. چې امپیر د دو یو څنګه دی یوه بیلګه ده. د اس آی په سیستم کې د جریان د اندازه کولو واحد د هغه امپیر په نوم باندې نومول شوی دی. د هغې د ویاړ او د هغې د افتخار او هغې ته د احترام په خاطر باندې دغه واحد د امپیر په نامه باندې څنګه شوی نومولی دی. راځو غواړو چې اوس امپیر معرفي کړو چې امپیر څه شی ته ویل کېږي، امپیر متر څه شی دی. امپیر متر تاسو دوستان وینئ چې په دې ډول باندې دا جوړ شوی دی، دا ساختمان لري. تاسو وینئ چې د صفر نه تر 3 امپیرو پورې دلته شماره لري، یعنې کولی شي چې د صفر نه تر 3 امپیر پورې جریان اندازه کړی شي یا موږ د دې په واسطه سره د برېښنا جریان اندازه کړو. حتی دلته منفي طرف ته هم دي، که چېرته لینونه موږ رد و بدل کړو ممکن چې چپ یا کیڼ لوري ته هم اندازه وښیي. د کتاب کې تاسو په کتاب کې راغلی دی چې 10 امپیر پورې، خو دغه امپیرونه چې شته دي د امپیر متر دا کولی شي چې د 0 نه تر 3 امپیر پورې اندازه کړي. لاندې هم د درجې لري، بیا دغه دوه کولی شي چې تر 0.6 پورې اندازه واخلي او برسیره که موږ دلته مزي ونښلوو دا کولی شي چې تر 3 امپیرو پورې په برېښنایي دوره کې جریان اندازه کړي. اوس راځو د دې لپاره چې امپیر په دوره کې امپیر متر په دوره کې څنګه وصلیږي. باید په یاد ولرئ چې امپیر متر د تل لپاره په برېښنایي دوره کې په مسلسله توګه باندې وصلیږي. راځو یوه برېښنایي دوره باید وتړو. تاسو وینئ ګرانو زده کوونکو چې د برېښنا د زیرمې څخه لاین غلی دی، د کلي د قطع وصل ته د دې ځای راغلی دی، مقاومت ته د مقاومت نه باید څنګه شي امپیر سره وصل کړو. دلته د امپیر متر سره وصلو. بل لاین راځو د امپیر متر نه سیده تر هغه پورې کولی شو چې په دې ډول سره موږ وصل کړو. دا اضافي لاین دی، کولی شو چې له دورې څخه یې وباسو او کولی شو چې په دوره کې شتون ولري. ښه، اوس تاسو ګورئ چې زموږ دوره څنګه ده تړل شوې ده. مخکې د دې نه چې زه پاور سپلای روښانه کړم دوره باید څنګه قطع شي. اوس تاسو ګورئ چې پاور سپلای د چالان شو، روښانه شو او کلید قطع وصل څنګه وصله مایع سویچ. تاسو وینئ چې په دوره کې جریان منځته راغی. پاتې دې نه وي چې د امپیر متر عقربه کیڼ لوري ته حرکت کړی، یعنې منفي طرف ته حرکت کړی. د دې لپاره چې مثبت عدد موږ ته وښیي دا ځایونه یې څنګه کوو تبدیلوو. دوره باید یو پرې شي، دلته وصلوم او دغه لاین باید دلته وصل شي. ښه، اوس ګورو چې په دوره کې چیرته خرابي شته. ښه، تاسو وینئ چې د لاینونه څه نا څه خوځېږي او د جریان قطع کېږي.
د منبع څخه جریان راغلی دی کلید خط وصل ته، د دې ځای راغلی مقاومت ته چې ګروپ ته یې او د هغې ځای راغلی دی امپیرمتر ته او بالاخره بیرته منبع ته د جریان وصل شوی، له منبع سره وصل شوی دی. دغه دی چې دلته دومره جریان ښیي. که موږ ولتاژ زیات کړو تاسو به په درجه کې د امپیرمتر هم بدلون ووینئ. دا بیا وروستۍ خبره ده چې څومره ولتاژ زیاتېږي جریان څنګه کېږي کمیږي. تاسو دلته وینئ که موږ جریان ولتاژ لوړ کړو، ولتاژ لوړوو هلته هم څنګه کېږي جریان کې توپیر راځي او کمیږي. خدای دې وکړي چې له درس څخه مو ګټه اخیستې وي او په درس باندې پوه شوي وئ. د دې دپاره چې په درس باندې نور هم حاکم شئ، تاسو د کتاب په 9 پاڼه کې چې یو فعالیت دی هغه باید ستاسو کورنۍ دنده وي چې وښیئ چې په دې فعالیت کې ستاسو څخه غوښتل شوي دي چې امپیرمتر ستنې په مختلفو علامو باندې هلته په مختلفو اعدادو باندې په نښه شوي دي، تاسو یې صرف اندازه وښیئ. د کار د اسانتیا لپاره باید وویل شي چې تاسو به څنګه کولی شئ چې امپیرمتر د دغو شکل څخه د دوو شکلو څخه د حساب کړی شي. لومړی به غواړئ چې اوس دلته د 1 2 3 4 برخو باندې دغه امپیرمتر په 4 برخو ویشل شوی 6 عدد ښیي. 6 به په 4 ویشئ، د دوو خطونو ترمنځ تاسو ته عدد درښیي. همداسې کولی شئ چې د دواړو نور هم وښیئ. یعنې ستنه بیا چې اوس دلته 3 عدد تیر شوي دي، 3 خطه تیر شوي دي، همغه چې 6 مو په څو تقسیم کړ، 6 مو په 4 تقسیم کړ، ضرب یې په 3 کې کوي، تاسو ته د دغو اندازه درښیي. نو خدای دې وکړي دغه فعالیت په غور سره تاسو سره کړئ او په دې هیله چې بیا هم زما سره پاتې شئ. خدای دې وکړي چې نیکمرغه شیبې ولري، په مخه مو ګلونه.